درنو دوستان لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده هر کال 4 فصل لري بیا د منی موسم ډیر زیات ښکلی دی په دې باندې ښکلی وي چې ونې دغه سیزان ته رنګونه غوره کوي دلته ګورئ د امریکا په ویرجینیا بلکسټون ښار کې بیا پورفکټ کم کې ډیر ښایسته دغه منی ښه تیریږي او ژمی هم را روان د ګران سره به خبرې اترې وکړم سلامونه وروره ستړی مه شې ستړی مه شې جوړې شکر ده والا لږ ذره په لوړ اواز خبرې وکړه نوم دې نوم مې ظاهر ده ظاهره د کوم ځای زړګیه زه د خوست ولایت د ښایسته ښکلي خوست نه ښه راغلاست امریکا ته والا شکر ده بس الحمدلله شپې ورځې مسافري په خیر تېرېږي والا بیخي الحمدلله ښه ژوند روان ده ښه ژوند روان دی 14 بلاکونو کې 14 بلاک کې 14 ملګري دوستان در سره نور څوک شته او مرګلي را سره دي ښه څومره وخت کېږي چې په خیر سره د ګران سمسور افغانستان نه راوتی د 2-3 میاشتې کېږي چې راغلی یم 2-3 میاشتې کېږي کارونه دې چېرته رسېدلي په خیر سره والا بیخي کورونه مې ټول خلاص شوي دي بس انشاءالله کم وخت کې وځم بیرون کم وخت کې به په خیر سره بیرون ته وځي څنګه دی د دې ونو نه خوندونه اخلي د مني موسم دی ژمی هم را روان دی والا بیخي ښکلی موسم ده یعنې ډېر خوند کې دغه ځنګلونه چې دي مونږ چکر کې وایو مرګلي انډیوالانو سره بنډارونه کې کو بیخي ښکلی موسم ده ښکلی موسم دی په موسمونو کې د اندامنې ډېر زیات خوښېږي که نور موسمونو سره هم لیوالتیا لري نه خو مختلف لکه ډېر خوند کې فصلونه خو ډېر خوند کې مني کې څه درته ډېر زیات خوند درکوي لکه مني کې دغه ښکلا لکه چمنونه شول ځنګلونه شول دا ډېر خوند راکوي یعنې دغه د ونو ښکلاګانې درته ډېر خوند درکوي چې کله پاڼې زیړې کړي نو بیخي خوند راکوي دا مینان زیاتره د زیړ رنګ سره خوښ نه وي ته څنګه نه زه والا وسره خښولی یم ښه ته یعنې عاشق نه یې نو نه وسره خښولی یم عاشقي دې کړې په ژوند کې شوکي مې نه ده کړې نه دې ده کړې واده خو دې کړی دی واده مې کړی څو بچیان څو هغه لري یو بچی لرم یو بچی لري تازه دې واده کړی دی او تازه مې کړی واده دې خپل په خوښه که د مور او د پلار په خوښه دې کړی د مور د پلار د خوښه مې کړی د مور او د پلار څنګه راځي ژوند کې بیخي الحمدلله ښه ډېر علي اوس ته نه راغلی نو یو ګوښه راغلی ګوښه راغلی ښه کله چې د وطن نه راوتلي نو څه فکر دې کوه چې په خیر سره امریکا کم ځای ته به ځې چېرته به نه ځې نو په ژوند کې دې هم داسې کوم ځلې تصمیم نیولی و چې د هېواد نه بهر راوځي نه خو مونږ خو تصمیم نه و نیولی بس یوه ناڅوک یې راغلو امریکې ته هر څه تصادفي و 2-3 میاشتې کېږي چې راغلي یعنې هر څه تصادفي و د خوب لیدلو بس د خوب لیدلو چې مونږ دلته راغلو امریکې ته امریکا دې خوښېږي والا بس ښه ده مونږ ژوند بیخي ښه روان ده بیخي ښه روان ده بیخي ښه روان ده الحمدلله بیا خو صحیح ده نو تر اوسه پورې د کومو هېوادونو ته سفرونه کړي د افغانستان افغانستان کې خو هېوادو ته نه یم لوټ شوی هغه افغانستان کې ولایتو ته لوټ شوی یم کومو ولایتونو ته تللی لکه کابل ته لوټ یم داسې ونیم ولایت ته نورو ته لوټ یم کابل ته 3 ولایتو ته لوټ شوی یم 3 ولایتونو ته د 3 ولایتونو نه سربیره بالاخره امریکا ته راورسېدې بالکل صحیح ده ستړي مشي ستړي مشي دواړه ستړي مشي اول ته ستړي مشي ستا ښکلی نوم ستار خاکسر مې ته خلاص ده دا پیلخانه ورجینیا کې یو راغلی یو دلته موږ د ځنګله ته راغلی یو پوه شوې
د ځنګل ګور ډېر ښکلی ځنګل ده د ځنګله ته راغلي یو پوه شوې دا غوینې داسې حالات دي پوه شوې ډېر ښکلی ځنګل دی واقع چې ډېر ښکلي ونې دي او ډېر ښایسته ځنګل دی. تاسو ستړي مه شئ، تاسو هم راته ځان معرفي کړئ. ښه راغلاست امریکا ویرجینیا ایالت ته. اوکې ما نوم چې دا ذکر الله وفادار ده. وفادار. اوکې وفادار ده. او څو فیصده وفا لري؟ بس چا خلته سره میگی 100% وفا لرم سره میگی. اوبه ګوره هسې ګپ نه دا ګپ سره میگی. څنګه راغللې د امریکا ویرجینیا ایالت ته بیا بلاکسټون ښار ته او فورفکټ ته؟ اوکې سره میگی موږ د افغانستان څخه راغلي یو، نوی مهاجر یو. موږ د یو نوی انقلاب سره په افغانستان کې مخامخ شو. موږ ژوند چې په افغانستان کې ډېر په خطر کې و سره میگی. موږ نشو کړای چې په افغانستان کې ژوند وکړو. موږ مجبور شو خپل مجبورۍ نه سره میگی امریکا ته مهاجر شو. اوس په حال په امریکا کې ویرجینیا کې د فورفکټ کیمپ کې یو. خاکسار صاحب ژوند زندگی څنګه دی؟ دا راته ووایه چې د مهاجرتوب شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ والا بیخي الله فضل ده پوه شوې ښه خوشحال یو. اوس پر ښه خوشحال یو پوه شوې نه یو خفه چې افغانستان نه راووتو که نه دلته ډېر موږ خوښ یو او نشته دا شی نشته پوه شو چې موږ خفه وو. ښه خوشحال وخت تېروو. ښه خوشحال وخت تېروئ. تنه راغلی که کورنۍ در سره ده؟ نه والا زه خو تنه راغلی یم پوه شوې. تنه مې خوښه شوه چې تنه لاړ شه. تنه لاړ شه. نو کارونه دې مخ ته تللي دي؟ کوم ځای دې انتخاب کړی دی؟ کیس دې څومره مخ ته تللی دی؟ کوم ښار ته به ځې په خیر سره؟ والا کارونه مې ټول کارونه که خدای کې خلاص دي پوه شوې. ماشاءالله. بس انشاءالله منتظر یم یا نن یا سبا پرواز مې چې کومه ورځ راشي انشاءالله وځم به. والا ځین خو مې خوښ ټکساس ده. ټکساس دی. انشاءالله ټکساس ته به ځم د 2-3 ورځې که به وځم که خدای کوه. بس چې په خیر سره لاړ شي او ورسېږي. څه پلانونه د نوي ژوند د نوي زندگی لپاره دلته لرئ؟ د خیر سره درسونو ته به ادامه ورکوئ که نه په کار باندې به بوخت کېږئ؟ زما فکر چې دا زه چې امریکا ته راغلی یم زه غواړم چې خپل ژوند مخ ته یوسم. ما چې فکر لرم چې خپل درسونو ته دوام ورکړم په امریکا کې. په افغانستان کې د 12 صیم څخه 12 صیم پورې مې زده کړې کړې دي. غواړم چې دلته خپل زده کړو ته دوام ورکړم. خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په کومه برخه کې؟ بس ما ته خو خپله د انګلیسي ادبیات ډېر صورت نصیب دي. سمه مینه په افغانستان کې لرله او غواړم چې دلته خپل انګلیسي ادبیاتو ته زده کړې شروع کړو. ډېر علي. نو خاکسار صاحب طبعا چې یو انسان د یوې ټولنې نه بلې ټولنې ته لاړ شي د هغې دود او کلتور ډېر زیات فرق کوي. څنګه کوم ذره د دې دود او کلتور سره عادت شوی نه عادت شوی؟ انشاءالله اوس خو چې راغلی یو ښه صحیح ورسره بلد و. اول وخت کې نه و بلد. اوس انشاءالله ښه بلد یو. او انګلیسي ژبه باندې پوهېږي؟ نه والا داسې کم پوهېږم خو مخیزه ډېر نه پوهېږم. په ډېر نه پوهېږي. د وطن درته څه ډېر زیات را یادېږي؟ د ځوانانو چکرونه، بنډارونه، د وطن ښکلاګانې، د وطن ولایتونه، خوراک، خواړه څه پسې ډېر خفه یې؟ والا چې انډیوالان مې ډېر ښکلي انډیوالان و افغانستان کې پوه شوې. نو هر راته یادېږي داسې چکر به م والوال ته به هم داسې چکر به م وال چې کیسې ما که هر مدام به چکر خپل به د جمعې په ورځ او هفتې په ورځ به داسې چکر وال چې کیسې یې ما کوه. کیسې به هم کولې؟ چکرونو ته به تلل؟ هر ځای ته به کړو دا مجلسونه به چکر به ان ښه ساتم تېر. او پخلي کې څنګه یې چې له خیره سره ووځي لومړی خواړه چې ځان ته برابروې څه به پخوې؟ انشاءالله پخلي کې ښه یم. هلته به هم دومره ځان ته څه شی جوړول ښه چې وظیفو کوو. انشاءالله دلته به هر شی خپله کوو. مثلا څه ښوروا ښه پخولی شي؟ وریجې ښې پخولی شي؟ څه شی ښه برابرولی شي؟ والا وریجې ښې پخوی شم. وریجې مې ډېرې پخویم دي ښه ښکلې وریجې انشاءالله دا څه وایې؟ وریجو کې بروه خو به نه اچوې یګان وخت؟ نه ساده وریجې ښې پخوی شم. ساده وریجې. ساده وریجو سره لور څه برابروي؟ والا داسې غوښه مخه چې څه شی وي پوه شوې. انشاءالله دا کې ښه صحیح هر شی کوی شي. وا ډېره زیاته مننه کومه. نو په خیر او په خوشحالۍ سره ووځي. ښه ښایسته وریجې هم پخې کړي، ویم خورې، نوش جان هم کړي، نو دا به هر څه وي. نو تا ته خو بهتره معلومه ده چې یګان ځوانان د شعر و شاعري سره هم ډېره زیاته لیوالتیا لري، یګان لنډیو سره، یګان ترانم سره. تا نه به څه اورم خاکسار صاحب؟ والا زه به داسې صحیح مې ولکه زده وي خو ښه چې هر څه وي یو نیم ماتو ګوډې راته ووایه. ماتو نیم چې لیدونکي مو اوري ترې خوند واخلي، ځکه مسافري ده که نه، په مسافرۍ کې خو به هم یو نیم څه اورو. صحیح ده یوه نیمه به درته ووایم. مهرباني. چې ته خفه کېږې یوه ده چې په لږ په لوړ اواز. صحیح ده. یاري دې نه کوم ډارېږم که نه د لرې لرې تماشې به دې کومه وته په راتلو
بس صحیح ده ورونه هر څه لاړه ګډو هر څه ګډوډ شو. ډیره زیاته مننه کوم دلته مهاجرینو لپاره افغانانو لپاره څه پیغام لري مهرباني والا پیغام خو دا پیغام لرم چې انشاءالله چې د دوی په اجازه ووځو موږ تاسو سره به کار صحیح وي پوه شوې چې دوی په اجازه ووځو نور وځي نفر ډېر وځي دغسې ښه یعنې دوی ته منتظر یا سبا یا بله ورځ انشاءالله ټول به ووځو انشاءالله مشکل به موږ نه وي ډیره زیاته مننه کوم ښې چارې الله دې ژوندی د مل شي. ورونه مننه تا نه ښه ورځ